سراج الدین حقانی د حوزو امیرینو ته وایي له انتقام اخیستلو په کلکه ډډه وکړئ او ملي بانک وایي په کافي اندازه فزیکي پیسې لرو د سوداګرو همکارۍ ته چمتو یو. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، په موږ کړئ ته لاندو مهمو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مولوي سراج الدین حقانی د دغه وزارت پر اړوندو قوماندانانو د کابل حوزو پر امرینو غږ کړی دی چې له انتقام اخیستلو څخه په کلکه ډډه وکړي. نوموړي د کابل حوزو له امرینو سره په لیدنه کې ټینګار کړی دی چې د اسلامي امارت ټول لوړپوړي او ټیټپوړي سرتیري باید د انتقام فکر له سره وباسي، ځکه چې د هغه په وینا انتقام اخیستل هیڅکله د حل لاره نه ده، بلکې د هغو کسانو چې ظلم یې کړی دی بخښلې تر ټولو ستره حوصله غواړي، خو بله شکه چې ډیر اجر او ثواب پر همدې مرتب دی چې هغوی وبخښل شي. نوموړي په یاده لیدنه کې د خپل ورور یادونه کړې ده چې د په خبره پلار یې یوه ورځ ورته وویل چې باید له انتقامه په کلکه ډډه وکړي. د هغه په وینا سره له دې چې د خپل ورور قاتل په خپلو سترګو لیده، خو سترګې به یې ځینې اړولې. او د افغانستان ملي بانک ویلي چې په دغه بانک کې په کافي اندازه فزیکي پیسې شته دي او دوی کولی شي چې له سوداګرو سره په بیلو بیلو برخو کې همکاري وکړي. د بانک پلاوي د غرض ټینګار کړی دی دوی له بهرنیو سوداګرو او بانکونو سره هم راکړې ورکړې ته چمتووالی لري. د دغه بانک پلاوي دا څرګندونه د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیزي سره په لیدنه کې کړې دي. په همدې حال کې نوموړي د ملي بانک له ادارې پلاوي سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې د غوښتنو او خدمتونو په اړه خپل پلانونه له دغه وزارت سره شریک کړي او د بیلابیلو پروګرامونو له لارې خدمات خلکو ته وړاندې کړي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه، ښاد اوسئ.